السلام علیکم ټولو ته په پېښور کلیک کې هرکلی وي. نن زه تاسو ته د یوه اوښ او د ګیدړې د انډیوالۍ کیسه کوم. ډېره عبرتناکه کیسه ده، ضروري وه. د یوه اوښ او د ګیدړې انډیوالي وه. یوه ورځ ګیدړه اوږې شوه او اوښ ته یې وویل چې له سیند نه پورې غاړه د ګنو پټی دی، راځه چې ورپورې وځو. ته به هلته ګني وخورې او زه به ماهیان ونیسم. اوښ هم ورسره ومنله او ګیدړ یې په سیند باندې په شا پور ایست. ګیدړې په لښتو کې ماهیان ښکار کړل او اوښ ګنو ته ولګېد. ګیدړه ډېره ژر مړه شوه او په چغو چغو یې شور وکړ. اوښ ډېرې زارۍ ورته وکړې چې مه کوه، اوس به زمیندار راباندې خبر شي. مګر ګیدړې ورته ویل چې دا زما عادت دی چې د خوراک نه وروسته زه چغې وهم. د ګیدړې په چغو باندې زمیندار راخبر شو او چې پټي ته راغی، په اوښ یې سترګې ولګېدې چې ګنو ته لګیا و. اوښ ته یې لرګی ونیو او اوښ یې ووهلو. اوښ په خوله څه ونه ویل، خو په پټه یې ګیدړې ته په زړه کې ونیوله. اوښ او ګیدړه بیا چې واپس چې په سیند پورې راوتل او سیند نیمایي ته راورسېدل، اوښ په اوښو کې غوپې وهل شروع کړل. ګیدړې اوښ ته ډېرې زارۍ وکړې چې مه کوه، ډوبېږم. مګر اوښ ویل چې دا زما عادت دی چې له هر څه خوراک نه وروسته زه په اوبو کې غوپې وهم. هماغرنګه چې ګیدړه ډوبه شوه او اوبو لا وکړه. دې نه موږ ته څه سبق میلاو شو؟ وایي هر عمل عکس عمل لري. نو که غواړئ چې سبا د نورو نه ضرر تاسو ته پاتې شي، نن هغوی ته ضرر مه رسوئ. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښ شوي. که خوښ شوي وي نو دا ویډیو لایک کړئ او د عبرت لپاره یې خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو لپاره له تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.